السلام علیکم ګډ مارنینګ یو ځل بیا ستاسو دپاره نن تاسو ته یو د شیخ کښتۍ ګورئ دا غټه کښتۍ تاسو دوستانو کتلی شئ دا غټه کښتۍ چې ولاړه ده نو دا کښتۍ چې یو افغاني وه کابل و به داسې کار کېده چې ده به د ورځې خلکو ته ټور ورکاوه چکر به ورکاوه په ټول وینا سټي کې او د شپې به دې کې سینما کېدله پارټیانې به کېدله خلکو به چې د عادي افغاني به چې نور خلکو به دې کې دا سپین خرڅ هومره چې خلاف شوي نه دي دا به خرڅول نو په دې باندې پولیسو چې د قبضه کړله دې نه هم ډېر ښه انکم و ښه 50-50 روپۍ دې نه صرف د دې کښتۍ نه یې ګټه وځو یو ډېر ښایسته ګلان چې خالي په دغه ځای کې کرل دي مخکې تقریبا 8 رقمه ګلان نه پوهېږم چې هغه ګلان د ایسته کړه صرف دا ګلان یې پرېښودل او 9 بجې دي سبا دا ګور تاسو لمر وینئ دلته ګوره ستوری ده دلته لمر ده چې ګوره بلډینګو لمر چې ده صحیح نه ښکاري نو لمر چې راخېږي خیر 10 بجې راخېږي اوس هم لا چې پوره لمر نه ده راختلی دغه دوکان تاسو وینئ دا لیکلي دي شپار ټول اسټریا کې غیون باندې دوکانونه دي دلته 4 دوکانونه دي شپار نومېږي لیډل نومېږي اوپر نومېږي او بلا ده او فیني ده دا 5 دي چې په ټول اتریش 400 دانې دي دغه مې د سایکل ځای ده اوس نه پوهېږم یو سایکل چا درولی ده او دا د ماشومانو لیړۍ چا درولی ده د ما ځای چې اوس په سایکل درومه اوس مې خپل سایکل دلته درولی ده او چې دې خواته لاړ شي دلته ګراج هم ده یو سایکل مې هلته ولاړ ده او د ماجه دیوال نیولی ده ډېر زیات وږی یم به درګه چې راوخورو 10 منټه بعد دوکان بندېږي ورو چې ګاندې به څه وخورو د کور لاندې تاسو کتلی شئ دا چې دی دا ټیرې پیزايي دلته کباب ورکوي دومره کباب نه دی ګزاره کوي بېکاره د کباب دوکان ده سین کارټ چې هغه نه یې سفټ کوي سبا چې ده په اتریش کې قانوني چوټي ده نن مې چې دا یو ټیکټ واخیسته ټول اتریش ګرځېدلی سمه هغه ټیکټ مې واخیسته هغه مو ستاسو سره شریک کومه دا 3 میاشتې په اتریش کې ډېر ښایسته موسم وي اراده مې کړې ده چې 3 ملکو ته نور ټور وکړم او باندې کار ډېر ده نو په دې کوشش پوره کومه چې ټور وکړم درته چې دا د دې چې سکول دی په 9 پورې دا سکول دی سیستم څنګه دی چې د 8 پورې سکول دی کالج ته دوی متوره وایي بیا هغه نه بعد متوره ده او بیا چې دا هغه نه بعد یونیورسټي ده 12 غنټې کار ولاګ ورسره جوړول ما دپاره خو لږ مشکل ده نو زه ډېر کوشش کوم چې تاسو دپاره هره ورځ ویډیو جوړه کړم تقریبا 5 به 4 بجې د خوبه پاڅېږم 5 پورې 5 بجې کور نه وځم تر 6 پورې کار ته رسېږم 6 بجې مې کار شروع کړي بیا تر 6 پورې بیا 6 نه بعد څه 1 غنټه کې بېرته واپس کور ته رسېږم نو تقریبا که ورته حساب وکړي دواړو خواته تلل راتلل نو 14 ساعته زه کار کوم داسې وخت هم راغلی چې 8 میاشتې بعد مې چوټي کړې ده نو یورپ کې چې ژوند کې دا پکې راځي ښه دا سکوټر که تاسو وینئ دا سکوټر پوره په هر ځای کې ولاړ دي لینک نومېږي دې کمپنۍ لینک ته دا سکوټر چې دی یو اپ دی لینک اپ ته ډاونلوډ کوئ به او خپل کریډټ کارت به ورکوئ 1 غنټه په 1 روپۍ ده اوله غنټه چې ده په 1 روپۍ ده هغه نه بعد چې ده تقریبا هغه نه بعد چې ده 1 غنټه په 2 روپۍ ده تاسو هر چېرته کې تللی شئ هغه نه هلته یې وګورئ ویې ته راوباسئ او خپل اپ کې ډایرکټ بند کړئ چې تاسو نه پیسې قبول کړي دا سکن دی ته موبایل کې دی ډایرکټ خلاصېږي روانولی شي دا چې دی ګیر دی چې په دې تېزېږي او پرېښېږي دا چې دی بریک ته او دا هم ګیر دی په دې چې دا تېزېږي دې باندې ګیرونه بدلولی شي او دا چې دا دواړه چې دي بیا بریکونه دي نو په هر ځای کې ولاړ دي په هر کوڅه کې 2-3 خامخا ولاړ دي او یو صرف دا نه دي موټر هم ولاړ دي موټر هم ولاړ دي چې کولی شي هر را سټارټ کړي د نن دپاره اجازه راکړئ سبا به ولاګ راځي او ولاګ به مو خوښ شوی ضرور سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو دپاره اوس دپاره الله پامان